ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 27 of MS Word 2016 ها وشتم نمبر 10 زم تاسو نن تاسو سٹارټ کول کنو ډیزاین ټاپ سٹارټ کو سیدا ها ډیزاین ټاپ شما سره لکانو ګوري او ډیزاین ټاپ کې ما سره مطلب چې دی ریبون دی ها ریبون کې ما سره ګروپس دي سیدا لکه ډاکومنٹ فارمیټینګ ګروپ دی ما سره بل پیج بیک گراوند ګروپ دی سیدا موږ سره لکانو اول سره لو ډاکومنٹ فارمیټینګ ګروپ ولو سیدا ګوري نمونه معلومیږي چې موږ تاسو کوم مطلب ډاکومنٹ ته یو قسم فارمیټ ورکوو ته سټایل ورکوو څه قسم ګوره اول بل کچې لار شو ها ډیزاین ته ورکړل شو ولسو کوم مطلب یو کلر براوخله صبر لکانو کلر کوم کلر څه شو پیج کلر دار ښه دا بل کس کو ورته ورکو څه شو کلر مرته ورکو کنه او دلته ما سره کچې تیمز دي ښه سیدا ګور لکه دا قسم ته مې شو لکه چې ایکولار انډي سیدا ما سره مطلب څنګه شو دغه لیکل مطلب پکې راغلل ښه یو څه ټو شیپ نه به انزرټ کو ګور ورته انزرټ ته بلار شو او یو څه ټو شیپ انزرټ کو کوم یو لکه دغه ټو شیپ خدای ملک سکل ته ډرګ کړه اوس ګوري ورته بیک گراوند مطلب دا قسم ده امدا ټو شیپ انتخابو چیرته زور پسې ډیزاین چې باندې کوم تیمز باندې لکه څه قسم غواړي وته دا قسم ګوره اشاده مطلب څه کیږي لیکلو کې تغیرات راځي کنه دا قسم په کار شو دا قسم دا چې ما سره کنه دی فونټ دا سټایل درته خایخه څه قسم غواړي تم چر دا قسم وسی سره ها او کوئی داس نیو سو کوم مطلب په دې شکل باندې وسی سره په دې ټو شیپ باندې تاسو مطلب څه کې پاسه لیکلو کوي ها خدای ملک څه انتخاب کوورتا الله قسم په کار تیمز په کار دي ګوره اټو شیپ هم څنګه شورنه متاثر شو سره دا مطلب څه کول شي دا خپل لیکل کوم مطلب دې سټایل څه کول شي دا بدلول شي ها دا لکه څه کوم انتخاب مور دا قسم مطلب وړ تاسو کول شي دا د کې تغیرات اوسه ښه دلته لکه ما سره سټایل نه دا قسم وړ شي دا په دې شکل وسی دا قسم ګوره دلته څه کول شي دا انتخابول شي ورته یا فار ایگزامپل دا قسم په کار شو ښه دا چې ما سره دي سټایلز دي ښه فارمیټ دي تاسو سره بل لکه څه کلر په کار شول ګوره ورته څه قسم کلر دا قسم کلر په کار شول تاسو ګوري بعض اوقات مطلب دا کار نه کیده سره ښه څه په کار دي ما سره تم چر دا قسم ښه دا یو ځل انتخاب کوورته ښه لګ بس کو دې کې مطلب ک تغیرات په کراوډو دا قسم رنگ ورته ورکا ښه دا رنگ شو او بیک گراوند هم څه کله چینج کړه دا قسم ښه دا لیکل په څه کله ضرورت تغییر کوورته دا قسم راځه چیرته ډیزاین ته کلر شاه او کلر باندې کلیک وکړه اوس ګوره چینجز پکې راځي کنه سیدا دا څه کوم تاسو مطلب اټو شیپ لپاره ورنه کار کوو سماره ښه ته انتخاب ورته بل کسي فونټ خبره ده ګوره دا خبره چې مطلب څه قسم فونټ غواړي لکه دا کمنټونه ته ماتر کوم لیست په شکل باندې راکړي ښه الکه څه په کار دی ریل په کار دی ښه دلته څه کوته انتخاب او کچې دا انتخاب کوي چې کسټمایز فونټ کلیک کا ګوره ما خبر بیا علم تاسو سره الکه څه په کار دی انفیکټ می په کار دی کلیک کړئ ونس ګوره او دا څه کلیک کا نو ما سره څنګه شو ډایرکټ امغه امپیکټ ور باندې اپلای کړو سیدا ښه بل کله چې پاراګراف سپیسینګ خبره غلم د سمخ کلو سره وخا چې مطلب پاراګراف څنګه تاسو سپیس ورته ورګو ګوره دا لکه اوس ګوره ما سره پاراګراف شته کنده مې انتخاب کړل الکه څه په کار سپیسینګ په کار دی نو سپیس کمپیکټ د په کار شو ټایټ اوپن ریلیکسډ او ډبل چې ما سره مطلب سپیسینګ دی ښا او کسټمایز باندې کلیک کړه ګورم تاسو مخ چلو سره وخا سمره لکه په کار دمره په کار دي سمره فاصله باندې دمره فاصله باندې ښا سپیسینګ خبره ده بده کې ښا زله کسې د خپل چر نو سپیس مطلب فاصله سکا مو ورکو خدام صحیح نه راځي سره ښا بس هم دا کمپیکټ خره ښا یا کوي چې مطلب څه قسم وسی اوپن دا خره خبر لکه سي افیکټ د لکه په کار شګور دا مطلب څه لپاره استعمالېږي دا ټو شیپ د بارا ښا سبو کې یو ټو شیپ براوخله ول ښا سبو کال ته مطلب یو ټو شیپ ډرا کا داره سره او راځي چې پسې ډیزاین تلاړ شه بیا سو کا افیکټ مې لکه په کار دی ګوره تل افیکټ پکې راځي ښا سره بیک گراوند مطلب دا بارډر یې ګوره تاسو کول ته مطلب افیکټ انسپایر کول شي دا مې لکه په کار شو ښا بل لکه چې سیټ ډیفالت کلیک کړئ باندې مطلب غواړي امدغه سټایل چې د پیلنس کو جوړ کورتا بیک گراوند هم بدل کا غواړي تل لپاره اپلای شي یس کوي یا نه او تم چل کنه دا مې سټ ډیفالت کوي ښا لکه تاسو سټایل نه چینج را چینج کړل او کوم نو ډاکومنټ چې خلې باندې مسکی دا اثر بور باندې ورځوي ښا دا څه کوا نو دا زم تاسو فارمیټینګ ډاکومنٹ فارمیټینګ ګروپ چې تاسو ولستو